ځانانو تجربې په موخه په یو غټ ټانک کې مایان ښکته کړل او دغه مایانو شاوخوا یې بیا یو شیشه‌يي دیوال ولګاوه. یو نهنګ یې ورته پرېښوده چې وګوري دغه نهنګ له دغو مایانو سره څه ډول برخورد کوي، خوري نه یې خوري، څه شی کوي. خو حتمي خوري. نور نهنګ به چې یو ځل یې حمله وکړله له شیشه‌يي دیوال سره مخامخ شو، بیا یې حمله وکړه شیشه‌يي دیوال سره مخامخ، بیا یې حمله وکړه چې 4 5 6 اوه اته څو ځلې چې حمله وکړه پوه شو چې نور نه کېږي، لکه نه شم کولی چې مایان وخورم، نو بس بیا یې لوبه پرېښودله، یعنې حمله به یې نه کوله. نو بیا ساینسدانانو څه شی وکړل چې هغه شیشه‌يي دیوال یې لرې کړ، خو بیا یې هم لیدل چې نهنګ حمله نه کوله، ځکه هغه په دې باور و چې 10-15 ځله مې چې مخکې حمله وکړله کومه ګټه یې ونه رسوله، نو اوس څه فایده. کله کله ځینې پخوانۍ تجربې چې موږ ته د ناکامۍ سبب شوي وي، موږ بیا هغو تجربو ته په لیدلو سره په راتلونکي کې تلاش او هڅه نه کوو، ځکه وایي چې مخکې مې یو ځل هڅه وکړله، بیا مې هڅه وکړله 3 ځلې 4 ځلې، نور کامیابۍ چې دی ما په تقدیر کې نه ده لیکل شوی، نو ټول بیا هغه ملامتیا او شیان چې دي په تقدیر و نصیب باندې اچوو او نور بیا هڅه پرېږدو، او دا چې موږ هڅې پرېښودلې، تلاش مو پرېښوده، همدغه یې موږ د ناکامۍ سبب کېږي. تر هغه پورې چې یو سړی هڅه کوي، تلاش کوي، هغه که نور څه شی ونه کوي، هغه تجربه خو ترلاسه کوي.